ماشا دا مریم نه ده؟ هرده وګوره په رښتیا چې دا نجلۍ اتله ده ماشا. تاسې ښه یئ؟ ښه یو. ښه یو ښه یو، هېڅ خبره هم نشته جلۍ. هسې لږ چکر ته وتلي وو، هله زر کوه لاسونه مو خلاص که. په کراره چې لاس یې پرې نه کړي. قمندان صاحب تلویزیون ته وګورئ. دا مریم نه قمندان صاحب، هغوی یې وژغورل. دا وایي ځواکونه له قمندان سره مې اړیکه ټینګه کړئ. سر کوئ چورلکه دې بېرته راوګرځي. د برید مخه ونیول شوه. دا نجلۍ څنګه وژغورل شوه؟ د برید مخه یې ونیوله، خدای دې دوی وهي. ما ته وګورئ وحشي ځناور، موږ ښار ته راځو، پوه شوئ؟ ونه تښتئ. عملیات برباد شول. کیمیاوي ګاز راخلو، له بمونو نه ډک موټر، هغوی پسې بیایو. په موټر کې ډېر چاودېدونکي توکي دي. هغه کلی پرې په بل مخ اړوو، هغه شهابه به ځناور مرداروو او نظر اخلو بیرته راځو. ګوره مریم ګرانې، په رښتیا چې ته په ډېر ښه وخت کې راورسېدلې. والله چې ته ډېره تکړه یې. نه تکړه څه ته وایي؟ هر څوک تکړه کېدلی شي. ته اتلی نجلۍ، زه دې نظره کوم. پام کوه ګوره چې زه دې نظره کوم ګرانې. ډاکټره فکر دې ورته مه کوه چې نظر یې نه کړي. ته پوهېږې چې اوس هم له ما سره بل ډول چلند کوې؟ ګوره ماشه، ذهن کې مې بیا یوه ډېره ښه خبره پیدا شوه. زه خو وایم چې اوس د پخلا کېدلو ښه وخت دی. زر کوئ یو بل ته غېږه ورکئ، دا مسله نو خلاصه کئ. زر کوئ هله نو زر کوئ. ډاکټره ډېرې خبرې مه کوه، سمه ده؟ ګوره ماشه، ته خو پوهېږې چې موږ له مرګ نه وژغورل شو. ګوره ماشه، زه داسې حالت لرم چې له ډېرې خوشحالۍ نه مې زړه کېږي چې په هوا کې والوځم. خوشحالي وکړه. کیمیاوي ګاز مریم ته ورکړه. زر کوه حرکت پیلوه. سمه ده ماشه. واخله ګرانې. هغوی تښتي به زویه. هغوی دلته راځي پلاره. هغوی به ولې دلته راځي زویه؟ هغوی لیونیان شوي. موټر له بمونو ډک دی پلاره، په موږ برید کوي. ټول دې راټول چې امر په ځای کېږي. هغوی لیونیان شوي دي. هغوی دلته راځي پلاره. ماشه، والله چې ما خبره مې پیدا کړه. کار هم کوي. ډاکټره ماته یې راکړه. یوان قایاو غږ مې اورئ؟ د خدای شکر دی چې غږ دې اورم. د پیښې لیدنه مو وکړه. مریم یو ډېر لوی کار وکړ. آفرین دې وي پرې. قمندان صاحب کیمیاوي ګاز له موږ سره دی. چاودېدونکي توکي له منځه وړو. شهاب او زوی په کلي کې ښخه وو. نظر اخلو بیرته راګرځو قمندان صاحب. سرداره، په سیمه او اسلامي نړۍ کې چې د ترهګریزو بریدونو لپاره کومه نوې پروژه پیل شوې او د هغه د مخ ته بیولو لپاره چې کومې هڅې روانې دي په هغه پوهېږو. خو موږ سره په دې اړه کوم ښکاره ثبوت نشته سرداره. کوم معلومات چې رارسېدلي د هغه له مخې پیل کېږي چې یوه نقشه شتون لري. په سیمه کې چېرته چې ترهګریزې ډلې فعالیت کوي هغه پکې نښه شوي. همدارنګه دا هم پکې په ډاګه شوي چې په سیمه کې کومه ترهګریزه ډله څه فعالیت کوي. هغه نقشه له شهاب سره ده. استخباراتو تایید کړي.
هغه نقشه باید لاسته راوړو تاسې باید شهاب یا زوی ژوندی ونیسئ پوه شوم قومندان صاحب امرم پر ځای کېږي د هغوی د ژوندي نیولو لپاره هر څه چې د واجب پوره وي هغه کوو خدای دې ستاسې مل شي زویه خدای دې زموږ د ټولو مل شي قومندان صاحب ژوندي اوسئ پلاره له دې ځای نه نه ځو زه په خپل ژوند کې له چا نه یم تښتېدلی اوس له دوی نه وتښتم ترک عسکر په موږ د برید کولو لپاره را روان دي د دفاع لپاره مورچل ونیسئ هغوی سره جنګېږو څنګه ولاړ یې زرکوي مورچل ونیسئ هغه موټر له بمو ډک دی مورچلو کې هم بمونه دي موږ ټول به ټوټه ټوټه کي ډاره نه د هغه مړی له دې ځای نه ویسئ زر کوئ ټول خپلو ځایونو ته لاړ شئ پلاره ته د مورچلو بمو ته چاودنه ورکوې هو زویه په هغه مورچلو کې زموږ کسان دي پلاره کارتیا شوه له ترک عسکرو سره به هغوی هم مردار شي هغه موټر باید موږ ته رانږدې نه شي ډاکټره موټر دې ولې ودروه ها ماشاءالله موټر سره موږ هم الوزو زر ښکته شه زر کوه زر کوه ماشه منډه که ماشه مریم راغله ته ولې راغلې ها د دې لپاره چې لاره خوشې کوم لومړی غبار لرونکي بمونه ډاکټره ټول ختمه و سمه ده سمه ده ماشه ګونه مریم په رښتیا چې ته د نړۍ اتمه هوښیاره جلۍ آفرین دې بتاوي جلۍ آفرین دې بتاوي غبار لرونکي بمونه یې وکارول په همدې ډول مورچلو نه تېرېږي پلاره زویه هغوی د مهمت له کوم ځای نه پیدا کړل زر کوه مخکې ځو ډاکټره هغوی چیرته دي ها خدای دې دوی وهي په همدې ډول سره هغوی له ټولو مورچلو نه تېرېږي هغوی وړاندې نشي راتللی له دې ځایه وړاندې نشي راتلی هغوی څه شول موږ د بمونو څنګ کې یو که یوه ګولۍ پرې ولګېږي ټول وژل کېږو راغلل زر کوئ وتښتئ زر کوئ زر کوئ هلئ زر کوئ وتښتئ خدای دې دوی وهي دویم مورچل هم سقوط وکړه داسې چې د ټول دې مردار شي
مردار شول جګړه او هغه ملګري هم هلته مردار شول لارا لارا ټول مرداره وو ولې دې خواته نه تښتي لارا هغوی وړاندې را روان دي سرکه راځه چې ځو زه نه تښتم نه تښتم مه راتښتئ مه راتښتئ لارا راځه سرکه راځه چې لاړ شو مه تښتئ د هغوی مخه ونیسئ که نیولمه مدلوفونه داسې کوي سرداره ماشه ماشه هغه شعب تښتي دوی غواړي چې موږ دلته بوخت وساتي او خپله وتښتي ماشه ماشه څنګه غلی شوې څه خبره ده ډاکټره که ډلګی مشر وای نو اوس یې څه کول ها خپله پازه یې کشوله پوه شوم ماشه اندېښنه مه کوه ماته یې پرېږده کمقلانو لاسي بام دی بام دی وتښته هغه سختګي بامو کمقلانو هغه وحشیان چیرته ورک شول هلته دي تښتي یا ماشه هغه وحشیان وتښتېده ډګروال له هغو دواړو نه یو کس غواړي هغوی باید ونیسو تر څو چې مو نازه نه وي پیدا کړې او بمونه مو له منځه نه وي وړي چېرته نه شو تللی څه کوو سرداره اجازه ورکړو چې له دې ځای وتښتي ډاکټره ته هغه وحشیانو سره په اړیکه کې اوسېږي سمه ده ماشه اندېښنه مه کوه لاړه نازه چېرته ده مریم پورتني کلي کې ده سمه ده بمونه له منځه وړو له دې ځای نه وځو زر کوه د چاودنې غږ راغی کلي کې هم څوک نه ښکاري حتما کومه خبره شته دا خو درې شو څه اوس معلومه شوه چې څه خبره ده وای وای شهاب ته یې ماته ورکړې او مخته راغلی دلته هم د نازا لپاره راغلی د باندې څوک ډزې کوي را باخله هله زر کوه سمه ده سرداره زر کوه نازا سرداره نازا نشته هغه به چېرته وي د قدم وهلو توان یې نه درلوده چېرته به یې خپل ځان پټ کړی وي نو ډېره لرې چېرته نه ده تللې زر کوه لټوو یې ته یې دې خواته وګوره سمه ده خدایه له تا نه ډېر شکر کوم سرداره
مریم کوم غږ دی واورېده؟ هو له دې خوا نه راغی. زر کوه ګورې. مریم دلته نشه. زر کوه چې ځو. زر کوه. کم عقله دریش سرداره، دا اندازه زه درته هیڅکله نه درکوم. زه ډېر خفه شوم چې نظم مو پیدا نه شو کړی. ټول کلی مو ولټوه قومندان صاحب. کیدای شي چې هغوی نازه چېرته تښتولي وي. انشاءالله چې نازه پیدا کوو. چاودېدونکي توکي دې له منځه ویوړل. هو له منځه مې ویوړل. کوم ځای نه چې ترهګرو د کم په توګه ګټه اخیستله هغه مو هم خراب کړ. هغه وحشیان باید پیدا کړي سرداره. ډاکټر یې څاري قومندان صاحب. زموږ نه د 2 ساعتونو په واټن کې لرې شمالي لوري ته یو کلي ته دننه شوي هلته پټ شوي دي. ډله یې هم له منځه تللې ده. موږ هغوی نیسو، اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب. نازه هم پیدا کوو. سرداره دا موږ ته مصیبت ګرځېدلی. قومندان صاحب موږ سره چې کوم کیمیاوي ګاز دي هغه ډېر ګواښونکي دي. اړتیا ده چې دا له موږ نه څوک واخلي. زه افینان د اوس درلېږم. یو استخبارات چې به تاسو ته در ورسوي کیمیاوي ګاز هغې ته وسپارئ. افین ځان چمتو که. سرداره زویه له شهاب سره چې کومه نقشه ده موږ باید هغه لاسته راوړو. موږ باید په دې پوه شو چې په سیمه کې کومې ترهګریزې ډلې چېرته او څه فعالیتونه کوي او څه موخې لري. تر څو چې موږ هغوی نه وي نیولې او هغه نقشه مو لاسته نه وي راوړې د خدای په مرستې سره بیرته نه راګرځو. خدای دې ستاسې مل شي. ژوندی اوسې قومندان صاحب. زر کوه مریم هغه کلي ته ځو. دا واخله. مخې ته دې وګوره. بیگانه هستی؟ ښه نه نه یعنې زه په فارسي نه پوهېږم جلای. ته ترک یې ها؟ هو ترک یم. خیرات دی څه خبره ده؟ زه غواړم چې له خپل ورور سره ترکیې ته لاړه شم، خو زه خپل او خپلوان نه لرم. ښه داسې نه. ګناه لري، والله چې ګناه لري. مرسته ورسره وکړم، څنګ ته یې ورشم، نه پوهېږم څه وکړم. دا زه څه کوم که مشر مې داسې وویني چې ارامې کوي. هو ډاکټر دا ځواب راکړه. مشر خبر شو. مشر امر وکړه اورم. چېرته یې ډاکټره؟ د کلي منځ کې یم، یعنې بازار کې یم. هغه وحشیان دلته په یوه کور کې دي. موږ هم د کلي شمالي برخه کې یو. هاوین د کیمیاوي ګازو د اخیستلو لپاره راځي. هغه ورته اسپارو موږ هم بیا هماغه خواته راځو. پوه شوم مشره. هاوین راغله سرداره. د نازه لپاره ډېره خفه شوم. مه خفه کېږه هاوین، د خدای په مرستې سره موږ نازه پیدا کوو.
ټول بکس کېږدو مریم. هاوین دا سړی ډاډمن دی. ډېر وخت کېږي چې ډګروال ته کار کوي، یعنې مې ویل چې ډاډمن کس دی، باور پرې کېدلی شي. اوشو هاوین حرکت کولی شي. په دې سیمه کې څو ترهګریزې ډلې فعالیت کوي. کیمیاوي ګاز ورته ډېر ارزښت لري. پام کوه، سمه ده؟ اندېښنه مه کوه ستوري والا، خدای دې ستاسې مل شي. ستا دې هم خدای مل شي هاوین. ژوندی اوسئ. مریم زر کوه، حرکت کوه. زه خو له دې ځای نه لرې نشم تللی. ما باید له دې جلۍ سره مرسته کړې وای. ډاکټره فکر کې تللی دی لکه چې بیا دې کوم خیال پلو ولیده. ها ته ولې داسې خبرې کوې ماشه؟ د څه شي خیال پلو؟ زه خیال پلو څه کوم؟ ډاکټره څه ستونزه لرې؟ خیرات دی؟ ماشه زه ستونزه نه لرم، خو دا چې زه د روماتیزم ناروغي لرم او دلته ډېر ودرېدم، پښې مې لږ په درد شوې، ځان مې هم په درد شو. څه وکړم ماشه؟ ورځ چې تېرېږي د انسان عمر کمیږي او کمزوری کېږي. داسې نه چې فکر دې خراب شوی وي او هغه وحشیان درنه ورک شوي وي. ته څه وایې ماشه؟ داسې چېرته کېدلی شي؟ هغه وحشیان هغه کور کې دي ماشه. د کور مخکې هم دوه ګیدړان ولاړ دي. پوهېږم چې هغه جګړن زموږ شا نه پرېږدي. هغوی دومره زړه نه شي کولی چې موږ پسې راشي پلاره. که خبر وې چې نقشه له موږ سره ده نو حتما راپسې راځي. یا اوس هم خبر شوی چې د سلیمان شاه په پولک برید ناکام شو. اوس نو موږ د فشار لاندې راغلو. خدای دې هغه جګړن تباه کړي. موږ یې تباه کړو. پلاره جګړن اوس پرېږده، زه باید تا ته یو ډاکټر راولم. ډاکټر پرېږده، موږ په دې سیمه کې ډېر دښمنان لرو. که زموږ دښمنان خبر شي چې موږ دلته یو نو له هرې خوا به په موږ د ګولیو باران پیل شي. همدلته به مو ووژني. دا واخله بکسه خلاصه که نقشه راوړه. موږ باید هغه نقشه سمه وساتو. په دې کې کېده ځه لاړ شه، کسان دې راټول که. د کلي کامپ ته ځو زویه. څوک چې تښتېدلي هغوی بېرته نه راځي پلاره. بې ځای د هغوی په تمه مه اوسېږه، له موږ سره نه یو ځای کېږي. موږ ختم شو پلاره د هغه مصیبت جګړن له امله. د قوڅورنو ته لاړ شه، موږ هغوی پورې تړلي یو. له هغوی نه مرسته غواړو. ته یوازې پاتې کېږه پلاره. ځه لاړ شه، زه چې څه وایم هغه وکړه. ماشه دوه کسان د کور مخکې او دوه کسان د کور شاته پیره کوي. د ننه مې ونه شو کتلی، نه پوهېږم چې څو کسان دي. بهر ووته. زموږ خواته را روان دی ځناور. ماشه څنګه دې خواکه دغه ونیسو؟ ډاکټره پلار یې د ډلې مشر دی، هغه نیسو. سمه ده، د شا له خوا نه په کور برید کوو. زر کوه چې ځو. ته
ولې زما په خبره باور نه کوې درته وایم چې داسې خبره نه ده ته اصلي خبرې نه خبر نه یې ملګریه. سمه ده بیا به وګورو چې اصلي خبره څه ده. خبره بیخي خرابه شوې، ټول کسان تښتېدلي دي. اوهو بیا به وګورو چې څه خبره ده. سمه ده، بیا به وګورو چې اصلي خبره څه ده. ماریا ته موټر راوله، هله زه کوم. سمه ده. ډاکټره هغه ژوندی نیسه. سمه ده، نشه پوه شوم. شهاب قماندان برید شوی. بې ځایه حرکت ونه کې پام کوه. مې وژنه جګړه نه، که نه نو کسان مې خامخا د دې کاره سبي در سره کوي. ټوټه به دې کې جګړه نه. ته څوک یې ها؟ دا چې نږدې وخت کې د سر پرې شو بیا به پوه شې ګرانه چې زه څوک یم. څه؟ ته مې نه وینې کمقله؟ دا دی زه هم دلته یم. خوښه دی چې کسان دې راپسې راځي او که هغه ځناور زوی دې راپسې راځي. زه هم دلته یم. هغوی مې تا ته نه پرېږدي جګړه نه، ډډمن اوسه. هم دومره خبرې کول بس نه کوي. ځناوره نازا چیرته ده؟ وتښتېده.